سلامونه ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او صحتمند وئ. دوستانو زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې مهمې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې څنګه کولی شو چې نامحدود یا انلیمیټډ جیمیل اکاونټونه جوړولی شو. نو انشاءالله دغه مکمل پروسس هم د ویډیو کې تاسو ته ښیم. اکثریت دوستان له دغه ستونزې سره مخ وي. هر کله چې دوی یو دوه جیمیل اکاونټونه جوړ کړي نو دوی ته ګوګل اضافي اجازه نه ورکوي چې دوی نمبر ویریفیکیشن ترسره کړي. نو انشاءالله دغه مکمل پروسس تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو چې بغیر د نمبر ویریفیکیشن یا د موبایل د نمبر ویریفیکیشن پرته موږ تاسې څنګه کولی شو انلیمیټډ یا نامحدود جیمیل اکاونټونه جوړ کړو. نو ډیره مهمه او ضروري ویډیو ده. نن سبا اکثریت دوستان له دغه ستونزې سره مخ وي. نو دوستانو ډیره مهمه ویډیو ده. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که ویډیو مو خوښ شوه لازمي یو لایک در سره وکړئ. د نورو ګټورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همداشانته زموږ ټلګرام چینل هم در سره جوین کړئ. نو دوستانو په ویډیو باندې فایل کوو. ښه دوستانو دې لپاره به تاسو لومړی یو ډېر مهم سیټینګ چې دی هغه تاسو موبایل په سیټینګ کې دی، یعنې سمپل به تاسو راشئ د خپل د موبایل کوم سیټینګ چې دی همدې ته به راشئ ملګرو. دلته هر کله چې تاسو خپل د موبایل کوم اصلي سیټینګ چې وي هغې ته به راشئ تاسو دوستانو. دغه سیټینګ به تاسو لومړی راخلاص کړئ. دلته به دوستانو اوس تاسو لاندې راځئ. دلته به ملګرو اوس تاسو ګوګل پیدا کوئ. نو دلته تاسو ته ښکاري لومړی به تاسو د موبایل په سیټینګ کې یو تاسو ګوګل پیدا کړئ. زه دې باندې کلیک کوم دوستانو. لږ صبر کوو تر څو موږ ته دغه صفحه راشي. نو دوستانو دلته به تاسو ال سروایز همدې اپشنه به تاسو کلیک واخلئ. ښه ملګرو هر کله چې تاسو ال سروایز همدې اپشنه تاسو کلیک واخیستل دلته به تاسو ته دغه صفحه راشي دوستانو. همدغه تر ټولو مهمه او ضروري صفحه همدغه ده ملګرو. اوس دلته ملګرو تاسو ته همدلته ښکاري فون نمبر ویریفیکیشن. همدغه اپشن به تاسو دوستانو کلیک کړئ. فون نمبر ویریفیکیشن همدې نه به تاسو دوستانو کلیک واخلئ. تاسو ته یو بله همدغه صفحه راځي. دوستانو دلته به یو څه سیټینګ ترسره کړو نو انشاءالله نور به مخکې ځو. طریقه ډېره اسانه ده خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ښه دوستانو دلته هم دغه صفحه راغله. دلته تاسو ته ښکاري چې اتوماتیکلی ویریفای فون نمبر. نو دوستانو دغه اپشن تاسو ته ښکاري چې دا ان ده. نو دوستانو دغه نمبر به تاسو دغه اپشن چې دی دوستانو دغه به تاسو ورته اپ کړئ تر څو تاسو ته نمبر ته کوم کوډ یا ویریفیکیشن راځي. دوستانو زه به دلته پټرن لاک یا پیس لاک ورسره لاکم تر څو دغه زموږ دغه کوم برخه چې ده هم اپ شي. نو دوستانو لږ صبر کوو تر څو موږ ته دغه بله صفحه راشي. نو دوستانو هر کله مو چې دغه سیټینګ ترسره کړو له هغې څخه به وروسته موږ او تاسو بیک شاته راځو. ښه دوستانو اوس دلته تاسو ته لیدل کېږي چې دغه کوم اپشن چې و همدغه اپ شو. یعنې دوستانو دغه اپشن اوس اپ شو. یعنې فون نمبر ویریفیکیشن دا برخه چې دو هر کله چې موږ ته جیمیل کې فون نمبر ورکوو لومړی خو دوستانو هېڅ کله نمبر نه غواړي. نو بغیر له تاسو نمبر ویریفیکیشن څخه به جیمیل جوړېږي. اوس نو دوستانو له دې څخه بیک شاته راځو. دغه سیټینګ هم ترسره شو. نو دوستانو همدغه ال سروایس یعنې ګوګل کې به تاسو لاندې راشئ. دلته یوه بله مهمه برخه چې ده اس ام اس ویریفیکیشن کوډز. نو دوستانو همدې اپشنه به تاسو کلیک واخلئ. دلته دوستانو تاسو ته دوه برخې لیدل کېږي اټو فیل کوډز ان ایپس. نو دوستانو دغه برخه چې ده دغه تاسو ته ان ده او دغه به تاسو هم اپ کړئ. او دوستانو د دوهمه برخه چې ده دا خو اپ ده. له دې څخه به بیک شاته راشئ. نو دوستانو دا سیټینګ مو چې هر کله ترسره کړه له دې څخه بیک شاته راځو. نو دوستانو بل مهم سیټینګ چې دی هغه دلته تاسو ته په ایپس کې دی. یعنې دوستانو هر کله چې تاسو څومره اپلیکیشنونه په خپل موبایل کې انسټال وي هغه ځای ته به تاسو راشئ. نو دوستانو د ځای ته چې تاسو راغلی دلته به لومړی تاسو ګوګل پلی سرویس همدغه به تاسو را پیدا کړئ. دوستانو لاندې به تاسو راشئ. دلته به دغه برخه تاسو را پیدا کړئ ګوګل پلی سرویس. نو دوستانو لومړی به دغه برخه تاسو را پیدا کړئ او دلته ملګرو تاسو په سټوریج باندې کلیک وکړئ. دلته مو هر کله چې سټوریج باندې کلیک وکړه دوستانو دلته تاسو ته دوه برخې لیدل کېږي. یو منیج سټوریج دی او بل کلیر کیچ دی. نو دوستانو تاسو به منیج سټوریج باندې کلیک نه کوئ او تاسو به یوازې کلیر کیچ کوئ. یعنې دوستانو تاسو به یوازې دغه ډیټا کلیر کوئ. ډیټا به دوستانو تاسو نه کلیر کوئ بخیر تاسو به یوازې کلیر کیچ کوئ. یعنې تاسو به ډیټا مکمل ډول نه ختموئ. نو دوستانو له دې څخه به هم بیک شاته راشئ. اوس به ملګرو دلته تاسو په جیمیل باندې کلیک وکړئ. جیمیل به هم کلیر کیچ کوئ. نو دوستانو بیا هم سټوریج ته راځو.
سټوریج څخه وروسته دوستانو دا به هم دلته یو کلیر ډیټا ده او بل کلیر کیچ دی. نو دوستانو کلیر ډیټا به تاسو نه کوئ، بیا تاسو ټوله مکمله ډیټا ختمیږي او تاسو به ملګرو یوازې کلیر کیچ همدې اپشن به تاسو کلیک وکړئ. دې نه ملګرو هر کله چې کلیک واخیسته دلته تاسو ته کلیر کیچ شو. نو دوستانو له هغې وروسته اوس جیمیل ته راځم او تاسو ته په مکمل ډول ښایم چې اوس څنګه کولی شئ چې بغیر د نمبر ویریفیکیشن څخه انلیمیټډ نامحدود جیمیل اکاونټونه جوړولی شو. نو دوستانو زه به جیمیل راخلاص کړم. ښه دوستانو دا دی زه اوس دلته راځم، تاسو ته دلته ښکاري چې زه به دغه جیمیل راخلاص کړم او دلته به تاسو ته یو جیمیل لاګین کړم. نو دوستانو جیمیل خو مخکې له وړاندې لاګین شوی دی، د هغې وروسته نوی جیمیل اوس زه غواړم ملګرو چې جوړ یې کړم. د هغې لپاره به تاسو ته ملګرو پورته خپل جیمیل پروفایل لیدل کېږي، همدې نه به تاسو کلیک وکړئ. دې نه دوستانو هر کله چې تاسو کلیک واخیسته لاندې به تاسو راشئ، دلته به تاسو ته لیکلی دي اډ انادر اکاونټ، همدې اپشن به تاسو کلیک واخلئ. له هغې وروسته دوستانو تاسو ته همدغه برخه راځي، دلته به تاسو په ګوګل باندې کلیک وکړئ. ګوګل باندې هر کله دوستانو تاسو چې کلیک واخیسته دلته چیک ان انفو دلته به تاسو پیس لاک یا پټون لاک ته به هر څه ورسره لاکوئ تر څو ستاسو دغه ویریفیکیشن هم ترسره شي. دوستان لږ صبر کوئ، دلته موږ ته د جیمیل جوړولو پروسه پیلېږي او دلته ملګرو لومړی برخه راځي، دلته به تاسو په فرګیټ ایمیل باندې به تاسو کلیک نه کوئ، تاسو به لاندې راشئ کریټ اکاونټ، همدې اپشن به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو پر مای پرسنل یوز همدې نه به تاسو کلیک کړئ. نو دوستانو دا چې څنګه موږ تاسو دغه پروسه بشپړولی شو، انشاءالله دغه مکمل پروسس هم دلته انشاءالله تاسو ته ښایم. نو دوستانو لومړی به دلته تاسو ته خپل نوم ولیکئ، زه ورته لیکم چې دلته یو نوم ولیکم، زه یو نوم لیکم دوستانو، تر هغې به ویډیو سکیپ. ښه ملګرو دلته ما دغه نوم ولیکه، له هغې وروسته به تاسو خپل لومړی ملګرو تاسو یو نوم ولیکئ، له هغې وروسته به تخلص ولیکئ. تخلص دا هم اپشنل دی، تاسو کولی شئ یا ولیکئ یا نه ولیکئ. له هغې وروسته نیکسټ بټن ورته کلیک واخلئ. یعنې مو دوستانو هر کله چې کلیک واخیسته دلته تاسو ته یو بله انټرفیس راځي، دلته به هم موږ او تاسو لږ څه نه څه سیټینګ ترسره کوو. ښه دوستانو هر کله چې تاسو نوم ولیکل دلته تاسو ته همدغه برخه راځي بیسیک انفارمیشن، دلته به تاسو هغه معلومات ولیکئ چې تاسو په کوم کال زیږېدلی یاست. دوستانو دلته کوشش وکړئ تاسو له 18 کالو څخه پورته عمر انتخاب کړئ. لومړی خو تاسو کوشش وکړئ له تذکرې څخه ترتیب کړئ، که نه وي تاسو کولی شئ له 18 کالو څخه پورته یې ترتیب کړئ. دوستانو زه همدغه انتخابوم او له همدې وروسته میل انتخابوم او بیا به په نیکسټ بټن ورته کلیک واخلم. ښه ملګرو اوس دلته تاسو ته یوه برخه راځي، دلته یې تاسو ته لیکلی دوستانو یو کان یوز لیټرز، یعنې تاسو یو خط انتخاب کړئ نمبر پیریډز. نو دوستانو دلته به تاسو یو جیمیل انتخاب کړئ، زه ورته دغه جیمیل انتخابوم. له هغې وروسته دوستانو تاسو یو ځل ټرای وکړئ، له هغې وروسته تاسو ته دوی په خپله باندې یو جیمیل درکوي. نو دوستانو دغه جیمیل ما انتخاب کړ او دلته لاندې ته اوس دوستانو تاسو ته ښکاري، دلته دوستانو چې کوم ایمیل ما انتخاب کړ په هغې کې خو دغه پروسه انتخاب نه شوه. اوس دلته یې تاسو ته ولیکل اویلیبل. نو دوستانو موږ ته 2 جیمیله انتخاب شول. نو زه غواړم چې د لومړی جیمیل انتخاب کړم او لاندې نیکسټ اپشن چې دی همدې نه ورته کلیک واخلم. دوستانو دا مو چې هر کله انتخاب کړل دلته تاسو ته پاسورډ لیدل کېږي، کوشش وکړئ له 8 خانې څخه پورته پاسورډ انتخاب کړئ. ښه دوستانو اوس دلته تاسو ته ښکاري چې ما پاسورډ هر څه ولیکل، له هغې وروسته لاندې نیکسټ اپشن چې دی همدې نه کلیک واخلئ. دوستانو کوشش وکړئ یو سټرانګ یو قوي پاسورډ انتخاب کړئ د خپلو جیمیلونو لپاره. لاندې نیکسټ اپشن ورته کلیک کوم. اوس دوستانو هر کله چې دې باندې کلیک وکړه، اوس دوستانو دلته تاسو ته ښکاري چې دغه زموږ جیمیل چې دی په جوړېدو دی. لاندې نیکسټ اپشن چې دی همدې نه ورته کلیک کوم. نو دوستانو دا دی زه به په دې باندې کلیک وکړم او لاندې آی او ګړۍ همدې اپشن ورته کلیک کوم. نو دوستانو دا دی زموږ جیمیل په بشپړ توګه جوړېږي، دا د پروسس په حال کې دی او انشاءالله یو څو سکینډو کې به زموږ جیمیل پروسه هم بشپړه شي. ښه دوستانو دغه دی زموږ جیمیل نږدې په جوړېدو دی، دغه دی دوستانو زموږ جیمیل چې دی هغه به جوړ شي. نو دوستانو له هغې وروسته لاندې تاسو ته منیج دلته اوس دوستانو تاسو ته ښکاري همدې ځای کې چې افغان طاهر، یعنې طاهر په ځای ټي لیکلی ده دوستانو او 496. دوستانو دا هغه ایمیل دی چې تاسو په پوره اطمینان او پوره باوري ډول تاسو وکتل چې بغیر د نمبر ویریفیکیشن څخه، بغیر د انلیمیټډ یعنې د نمبر د ویریفیکیشن څخه موږ او تاسو جیمیل اکاونټ جوړ کړو.
ملګرو اوس غواړم چې تاسو ته یو بل ایمیل هم وښیم. لاندې اډ انادر اکاونټ همدې بټن کلیک کوم او بیا لاندې ګوګل همدې اپشن ورته کلیک کوم. دوستانو اوس غواړم چې یو څو ایمیل هم تاسو ته نور هم جوړ کړم تر څو دغه طریقه تاسو ته په یاد شي. نو دوستانو دلته لږ څه لوډینګ اخلي، لومړي سر کې لږ به تاسو انتظار کوئ. ښه ملګرو دلته کریټ اکاونټ همدې ورته کلیک واخلم او دلته فار مای پرسنل همدغه اپشن ورته کلیک کوم. دوستانو دلته لومړی تاسو نوم انتخاب کړئ. زه ورته یو نوم انتخابوم. ښه دوستانو هر کله مو چې نوم انتخاب کړ لاندې نیکسټ اپشن همدې ورته کلیک کوم. دوستانو دلته تاسو ته یو د زیږېدو نیټه انتخاب کړئ. کوشش وکړئ له 18 کلو څخه پورته انتخاب کړئ او دلته تاسو کال ولیکئ. دوستانو بخښنې سره دلته تاسو کال ولیکئ او دلته په جنډر کې به تاسو میل یا فیمیل انتخاب کوئ. دوستانو د هغې وروسته دغه برخه هم نیکسټ کوو. دوستانو دلته تاسو یوزر نیم ولیکئ. یوزر نیم دوستانو تاسو یو چې هر ډول یوزر نیم یو تاسو ولیکئ، خو دوی دغه نه قبلوي، تاسو ته اضافي دوی بل درکوي. دوستانو دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دغه دی همدغه جیمیل قبول شو. نو دوستانو د هغې وروسته به دلته یو پاسورډ ولیکئ. زه به یو پاسورډ ولیکم. ښه ملګرو دغه پاسورډ مو ولیکل. کوشش وکړئ دلته تاسو ته لیکلی کریټ ا سټرانګ پاسورډ، تاسو یو قوي پاسورډ جوړ کړئ. له هغې وروسته لاندې نیکسټ همدې اپشن ورته کلیک کوم. دې نه ملګرو هر کله چې کلیک واخیستل لږ څه لوډینګ اخلي تر څو مو ته دغه پروسه بشپړ شي. دوستانو له هغې وروسته لاندې نیکسټ اپشن همدې ورته کلیک کوم. دوستانو د لاندې آی اګري همدې اپشن ورته کلیک کوم دوستانو. او دلته ملګرو تاسو ته اوس لیدل کېږي چې بغیر د نمبر ویریفیکیشن څخه موږ او تاسو هر څه په وړیا ډول ترسره کړل. یعنې ملګرو تاسو په دې ډول سره کولی شئ چې په زرهاوو جیمیل اکاونټونه جوړ کړئ بغیر د نمبر ویریفیکیشن څخه، بغیر له دې چې تاسو ته موبایل ته کوډ راشي یا موبایل نمبر ته کوډ راشي. نو دوستانو په دې سره تاسو کولی شئ چې انلیمیټډ محدود جیمیل اکاونټونه جوړ کړئ. نو دوستانو دغه ډېره مهمه او ضروري ویډیو کوشش وکړئ له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. که ویډیو مو خوښ شوه لازمي یو لایک درسره ورکړئ او د نورو ګټورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو دوستانو دغه دی اوس تاسو ته ښکاري چې دواړه جیمیلونه مو جوړ کړل او یو د افغان پي 496 او بل دغه کوم یوزر نیم چې ورکړل همدغه جیمیل. نو دوستانو په دې سره تاسو کولی شئ چې په زرهاوو جیمیل اکاونټونه جوړ کړئ. نو دوستانو تر بل داسې مهمه او ضروري او معلوماتي ویډیو پورې ما هلال خوستي ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست خدای په امان. ډېره مننه. کور ودان.